د محمد نبي ژړا ټول افغانان وژړول. نبي عیسی خیل ولې وژړل؟ افغانان څنګه سخت خفه شول؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. محمد نبي د افغانستان د ملي سرود د غږیدو پر مهال سخت وژړل. د افغانستان د کرکټ کپتان محمد نبي د کرکټ په نړیوال جام کې د سکاټلند په خلاف د لوبې په پیل کې د خپل هیواد د ملي سرود د غږیدو په مهال وژړل. دا په نړیوال جام کې د افغانستان لومړی لوبه وه. د طالبانو له راتګ وروسته داسې ویل کېدل چې شاید د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان ملي سرود ونه غږول شي او ملي بیرغ هم نه وي، خو هم یې ملي سرود وغږول شو او هم یې ملي بیرغ ورپول شو. د لوبې په پیل کې د هر هیواد ملي سرود غږول کیږي. په تلویزیونونو کې ښودل کیږي چې د افغانستان د ملي سرود د غږیدو په وروستیو شیبو کې د افغانستان کپتان محمد نبي اوښکې تویې کړې او بیا یې خپلې سترګې پاکې کړې. په نړیوالو لوبو کې یو شمېر لوبغاړي د خپل هیواد د ملي سرود د غږیدو په مهال احساساتي شي او سخت وژاړي. طالبان د اګست په 15مه نیټه کابل ته ننوتل او ارګ له سر څخه د افغانستان ملي بیرغ لرې کړ چې دې کار د ډېرو افغانانو غبرګون راوپاروه. طالبانو لا هم د ملي سرود او ملي بیرغ په اړه خپل رسمي دریځ نه دی اعلان کړی. لا هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د طالبانو تر راتګ شاوخوا یو کال مخکې د کرکټ شراوریز نړیوال جام ته لاره پیدا کړې وه. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښ شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.